خطرناکه خبره ده ګورې ما دا خبره ورسوي هغه بېلمازو ته او هغه کسان ته چې لمانځه اهتمام نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح بخاري کې دا روایت دی من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله چا چې د مازدیګر لمونځ پرېښو اعمال یې برباد شو کوم لمونځ چا چې ډېر لمونځونه پرېښو چا چې مازدیګر لمونځ پرېښو یو روایت کې راځي چا چې مازدیګر لمونځ پرېښودو لکه کور اهل او عیال او اعمال هر څه تباه شو دا وړه خبره چې یو مازدیګر لمونځ پرېښودو باندې دومره لویه ګناه ده او دومره لویه سزا ده چې سړی ډېر لمونځونه پرېږدي بعض نیم وایي نه نه دا ښه دی وایي د جمعې منځله ځي یا د ځان نه چې اختر منځله به رواني زه ډېر تعجب کوم کله ناکله یو درس کې ما دا خبره کړې وه لکه اوس یو سړی دی د اختر د منځه نه مخکې کوم لمونځ دی سحر لمونځ دی فرض دی که نه دی فرض دی فرض عین دی او د اختر په منځه کې د علماو اختلاف دی چې دا فرض عین دی که فرض کفایي دی او بعضو ته سنت هم ویلی اوس دغه سحر دا لمونځ چې کېږي د فجر دا نو دی به لګیا دی وروره غسل کوي او کپړې ایستري کوي او نوي کپړې دي او دغه او بیا د اختر په منځه کې ناست دی په اولني صف کې تسبیح ورسره لاس کې دي اختر منځله پورې راغلی سحر لمونځ پرېږده او د اختر لمونځ کوه